دا جبه ډېر سخت دشمن دی. ابوبکر صاحب نیولې والله چې وایي شلوم دی. ولې جبې وایي ته ما جهنم ته بوځې. عمر صاحب راښکدله او ویل کاشکې بدن کې مې دا شی هم نه وې او یو مرغۍ وې او چا ایشتلې وې او خوړلې وې او قصه ختمه شوې وې. څونه بخت علي رضی الله عنه ویلي جبه کنټرول کا لا یلدغنک انه الثعبان. دا ګوره خامار دی، دا جبه نه ده. په دې جبه دې د کفر کلمه ویل العیاذ بالله. وینه دې متوتلاړه ښځې ته دې په یو ځل وویل طلاق یې ښځه هم نه ځي. مال دې چاته دې وویل دا ټول ملګري دي. یوه خوشې خبره ما وکړه ته ټول خفه کېږئ پې. دا جبه ګوره سخته دشمنه ده. دې وجې نه الله ته د غاښونو دیوال کړی دی، د شونډو دیوال دی. کله کله دې ژبې نه یو ټکم ورکول غواړي چې سمه ژبه شو ورسموم دی. دا ژبه د الله دین کې ستړی کول غواړي. که دا ژبه موږ ستړي نه کړو والله چې ګناه کې م ستړي کوي، غیبت کې م ستړي کوي، دروغو کې م ستړي کوي، دوکو کې م ستړي کوي. ډېر احتیاط پکار دی.